الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله رب العزت خپل بندیانو ته خپل دین ډیر آسان کړی. آسانتیا دا ده چې اختیار ورکړی دی پورا، زبردستی په نه ده کړی، خپل خوښه ته پرېښی دی چې تا ته مې دواړه لارې ښودلې دي، د دواړو لارو صفتونه چې یو لار د کامیابۍ ده او د عزت ته، الله سره د نزدېکت ته، او بل لار د تباهۍ ده او د رسوایۍ ده. او تعالی مې اختیار درکړی دی، تعالی مې عقل درکړی دی، په خپله خوښه باندې چې کومه لار دې ونیوه نو د هغې هغه اثر او د هغې هغه ثمره او فایده به تا ته رسي. حدیث پاک کې راغلی و چې الله رب العزت کله آدم علیه السلام پیدا کو نو مسح علی ظهره، داغه په شا باندې لاس راخ کو، فاخرج ذریته، نو خپل ټول اولاد ته نراويستو، هغه لانی پوره شوی، دغه چې پوره شنو بیا قیامت هغه کې څه کمې ده، رزق له قیامت ناراضي چې ټول ذریت لانه ده راوته دنیا ته، لیکن هغه وخت کې تنه ټول په یو ځای باندې راواس. نو وی چې صداغه نخي طرف ته او سګس طرف ته او دوی چې هؤلاء للجنه وهؤلاء للنار، دا دی پلا چې سپین سپین ښکاری نو دا جنتیان دي، ادا دی پلا چې تک تور ښکار دي نو دا جهنميان دي. الله رب العزت دا غینا فارغ شو او قلم وچ چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو، صحابه کرامو تپوس کو چې خبره دغه سیدا ففیم العمل دی عمل تبیا ساجت ته ویا په سپینو کیو او یا په تورو کیو، الله فیصله کړی دا ففیم العمل دی عمل تبیا ساجت ته. نبی علیہ السلام یو ځل جواب ورکړو مختصر چې نا کل میسر
یا کل میسرن چنه دا سموائے اریو سڑے زان تلا رسانی زیخو بخام خادغ دو زینو کی اوزے تبزی اسوک با پگران زی اسوک با پاسان زی دا عمل د دې لپاره دی چې پاسانه باندې ورسی او تفصیلی جواب دا کړو چې ان الله اذا خلق للجنة خلقا استعملها على عمل الجنة الله چې کوم خلق د جنت لپاره پیدا کړی نو هغه د جنت په عمل باندې استعمالي او چې کومه د اور د پاره پیدا کړی نو هغه د اور د عمل باندې استعمالي نو دنیا کې خلق ته پته لګي چې دا جنتیان دي ځکه کار د جنتیانو کوي او دا جهنميان دي ځکه کار د جهنميانو کوي نیک عمل نو دی وسنګ پیجن دي شو عمل کې هډیر لوی کمال دی قرآن کریم هم د دې خبرې تصدیق کړو سورۃ اللیل کې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هغه څوک چې داسې عمل کوي چې د الله په نوم باندې ورکړه کوي ځان ساتي د کفر او شرک نه او تصدیق کی بکلمہ توحید باندې الله رب العزت وی فسنيسره لليسرى دې جنت د پارا آسانوم شریر پاسان لړشي تکلیف وته ونه رسی واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى او غسړی چې بخیل شو داس شو چې نه خپل ځان دی دین تر مخ کې کو نه خپل مال دی دین تر مخ کې کو نه خپل اولاد و تر مخ کې کو داسې بخیل شو واستغنا او کتا وتوي ناغوي را اماجت نشته ده د دین اذان به پروا غاڼو وکذب بالحسنى او دا خسته کلمې تکذیب یې کو الله فسنيسره للعسرى دې جوړو ما دا بل زید پاره الله جوړول کوي کنه دا مونږ چې زو راځو پینځه وخت الله تودریګو الله د یری منځ کو سجدي او رکوع لګو دا زمون کار نه دی الله هم جوړي هغه ځای ته چې هغه به د دین نه کی کنه هغه ځای ته انسان به د دې عمل نه رسی الله هم دا غي د پاره جوړي ادا نور خلقو بخیلان فاسقان او فاجران هغه دا هغه ځای د پاره جوړي نو پدې باندې څوک سوال ځکه نشي کولی چې الله رب العزت وی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون زکه سکوم نو زمانہ څوک تاسو نشي کولی خلقونه به تاسو کیږي د ذری ذری تاسو بکی چې ولیم دا سکړی دي مطلب دا او دغه خبرې تفصیل کوم چې مخکې ویل شو چې الله رب العزت مونږ ته آسان کړی دا او اختیار ورکړی دا اختیار ډیر یو قیمتي شی دی او زمونږ د دین ټوله سلسله په دې روانه دغه حدیث کې راغلی چې بیا تن الله اقرار واغستو چې زستا سوربیم او کنیم او ټولو وی چې او ته زمونږ ربي نو یې اوس چې دنیا کې پیدا شي وکاردار چې هغه اقرار وته یاد وې کنه نو دې کې د الله څخه حکمت ته چې شک نشته چې مونږ هغه وخت کې اقرار کړی دی چې بلا او ته زمونږ ربي اوس چې دنیا کې پیدا شونه مونږ ته پته نشته دی دا ولې زمونږ نه ير کړی دي د امتحان دی
او الله ته ایمان د غیب مقبول دی چې مونږ ته هغه خبره یاد وي نو بیا مونږ غلط لاسولې چولو رواني به مولي کولو خدا مونږ نه خبره یې راشوي ده الله امتحان کوي په مونږ باندې چې دی ایمان په غیب راوړي او کنه راوړي دا هم پاږي کې شامل لیکنه چې یؤمنون بالغیب که اختیار نه وي په دنیا کې کتابونه لیکي کله اختیار نه ورکوله او زبردستی کوله نو شیطان با په زورګونو کال باندې ملائکو کې نو د الله عبادت بین کو تمرا علم او نو حاصل والله زبردستی نه کوي کنه اختیار ورکړو نو داغه د مخ کې عمروم د خپل اختیار د لاندې چډیر عزتمندو اډیر پاکو ځکه چې ملائکو کې سوکوسی کنه او دارستو مریم د اختیارو په بل خپل اختیار باندې انکار وکړي نه نکوم داسې کله مثال داسې کوي کله چې اختیار نور کوله صحابه کرام او خاص کر خلفاو ابو بکر او عمر انور رضی الله عنهم با دمر عمر په کفر کې نتی راو انو بیا پرستو مسلمانان شو دا ول الله د سوچ او فکر مقور کړی و چې سوچ او فکر وکړي پیغمبر ته وګوره دی خبرو ته وګوره اختیار مې دل درکړی دی خو په خپل خو باندې فیصله وکړي په هوش باندې نو ول جهالت او تیارو د فکر او د سوچ څخه اسباب نو او جلوست ول الله اسباب پیدا کړو او سوچ او فکر یې وکړو په خپل اختیار باندې ایمان راوړو دا الله ډیر بهتر صفت مونږ لرا کړی دی زبردستی نشته ډیر مسائل په دې باندې بنا دي یو مسله دا ده چې دا زمونږ د شریعت خبره ده چې یو الک سو پورې الک یو کجی نه پنځلو سکالو ته نه رسیدلې د آزاد دی د نه دی نیولې که ګناونه کوي ظلمونه کوي دا ولې دا د اختیار خبره ده چې ورګستانه خبره یې رشوي نو 15 کاله مقام درکړم دی خو به یاد کی کنه کله الستو خبره ستانه یې رشوي نو 15 کاله مې د وقفه درکړه چټي درکړه چې دې کې سوچ او فکر وکړه خبره یاد کا خیر ده دا دغه اثر ده چې دې په دې کې نیول نه ده دغه سه هغه څوک چې اختیار نه ور سره الله په زبردستی نه کوي حدیث کې راغلو نبی علیہ السلام ویلو چې رفع القلم عن الثلاث طریقه سم خلق دی چې داغې نه قلم چت شوی دی داغې په حق کې ملائک لیکل نه کوي چې دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه نه عن النائم حتى يفيق چود دے نو کده خوب کې د هر څو کده کفر خبره وکړي د شرک خبره وکړي که خذل طلاق ورکړو که هر څه دې په دې نه دی نیولې ان النائم حتى يفيق وعن المجنون او د لیوانینم قلم پورته شوی دی ځکه دا غي اختیار نشته سو پوری چې صحت وته نه راغله دا مرض او بیماری نه روغ شنو علاوه په احکام د دین راضی وعن الصبي حتى يحتلم او د نابالغ نه سوچ بالغ شوی نه دی دا ولې دا د اختیار خبره او د دې په اختیار کې نقصان لکنه عقل لانه کامل شوی رزق الله دی باندې تکلیف نه راولي دا څومره د الله رحم دې په مونږ باندې کنه که بالغ دی عاقل دی خو بیا هم چې اوقات نه په غلطه او شو په یې راو شو نو الله نه نسی ځکه اختیار نشته دی چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا دا موږ دغه شکریا ادا کو چې شکر دی الله چې موږ دې په خطا او په یې باندې نه یو نیولې
که یو ګناه کبیره ته نو شو چې ښکار یې کو او سړی ته نه ولګېد نو دنه قصاص نشي اخیستی ولې خطایي وشوه غلطي وشوه دغسې ډېر مسایل له فقه په دې باندې بنا دي چې هغې ته مسله د اختیار ویل شي دې لاندې ډېر مسایل دي چې یو جنۍ ده او په ماشوموالي کې ورکړې وه او کله هغه بالغه شوه بلوغ ته ورسېده او خبر وه او انکار یې وکړو چې زه نیم خوشحاله بس نکاح ختم دی که شل ځلې نکاح تړلی و دې ته خیار بلوغ وي په اسلام کې د هغې دا اختیار شته دی که خاموشي وکړه نو بس چې کوم وخت کې هغه ورسېده په کومه ورځ باندې نو په هغه ورځ باندې به دا وایي چې زه نیم خوشحاله او چې کله هغه ورځ تېره شوه بله تېره شوه تقریبا نو که بیا دا ډېرې چغې وي خو نه تا خاموشي کړې ده او خاموشي دلیل د رضا دی په دین کې نو اوس تا خبره نه منظورېږي په دې باندې یو ډېر زبردست اشکال دی چې هغه به څه خبرې د خیار بلوغ نه چې ګنې په اسلام کې زما دپاره دا اختیار شته هغه خبر ده د اسلام د احکامو نه د دین نه چې مال په اسلام کې دا اختیار شته دی خو جهل شو نو چې د جهل د وجې نه هغه وخت په هغې باندې تېر شو وروستو ورته چې ته مسله یاده شوه چا تقریر کو درس کو د عالم نه یې واورېده او بیا یې ووایي نه منظورېږي نو یو عذر دی ورته که نه وایي نه چې د اسلام په ملک کې اوسې نو دا عذر الله نه قبلوي ته د اسلام په ملک کې اوسې او ته د خپل خیار بلوغ نه نه خبر نه خو داسې اسلام یادوي که نه چې قرآن پکې داسې ویلی شي شپار ورځو نارینه هم خبرېږي او زنانه هم خبرېږي او ماشومان هم پوهېږي نو انشاءالله چې په هغې کې به دغه د خیار بلوغ نه هغه خبرې که نه ښه چې ملک کې د قرآن آواز نه ترجمه نه درسونه نه نو زنانه څه کوي چې نارینه به د ډېرو مسلو نه خبر او جهل خو الله په دې کې نه منظوروي که نه چې ولې تاسو کولو تاله چې ما دومره عمر در کړی 15 کاله مې درله د سوچ او فکر مقدر کړی وه نو په هغې کې دې هم څه معلومات ونه کړو د خپل دین وروستو چې بیا مکلف شوې نو بیا دې هم څه معلومات ونه کړل نو ته دا نشي ویلی چې الله زه داسې ماحول کې پیدا وم نو خو ماحول د بلقیسو چې ټول کفر نو د هغې عذر وکړه نه ښه ځکه هغې ته اسلام نه ورسېدلی هغې ته د دین څه معلومات نه شوي هغې ته عذر و لیکن چې نوم د اسلام پکې او مسلمان ملک ورته ویلی شي او مسلمانان د اسلام کارونه کوي نو هغې کې څنګه یو بنده وي چې زه نه وم خبر نو دومره الله اسانه کړی دی اختیار ورکړی دی انسان له الله رب العزت پیغمبر پاک ته هم وایي ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا کچره د الله خوښه وی چې خلقو باندې زبردستی وکړي نو بیا په دنیا کې څوک کافر نه ټول خلق به په یو ځل مسلمانان شوي افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ای پیغمبره ته زبردستی کولی شي په خلقو چې ټول مؤمنان شي نه الله زبردستی کوي نه پیغمبر ته د اختیار شته دی چې زبردستی پې وکړم وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله هر یو نفسم اختیار نشته دی چې ایمان راوړي نو د الله په اجازت باندې د الله په توفیق باندې نو سوال پیدا شي چې دا اختیار کم په لاړو چې الله رب العزت وایي زه زبردستی نه کوم پیغمبر پاک ته وایي ته په چا زبردستی نشي کولی ټول پیغمبران وي انلزمکموها
دا ایمان د لمون په زور په دې خېټه کې واچو نوح علیہ السلام وی 900 کال وکړه او ما خپل وسو کو دومره زمانہ بچا دعوت نه ورکړي نو زه چلو کوم ما سره خدای اختیار نشتا او دلته قرآن کریم وی چې دا یو نفس په اختیار کې نشته دی چې ایمان راوړي سوچ دا الله حکم نه شوي او دا معلومات پکار دي چې دا الله حکم کله کیږي اصل خبره دې ځای لراله نو دا قرآن نه معلومیږي قرآن کریم وی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون چې کوم خلق د عقل نکار ناخلی نو الله ګن پاغي باندې ورځي د سوچ خبره شو کنه عقل له خبر رااله چې انسان که صحیح سوچ دیو کو نو الله بدل پکې توفیق درکې کلن نمد هؤلاء وهؤلاء الله به سر نور مدد کوي او ته توکل وکا आवाज وکا چې الله اکبر ستاسو आवाज ته خبره پاتې ده سورۃ یوسف کې الله رب العزت وایي چې وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ای پیغمبر استا ډیر شوق دی ما ته معلومه ده چې ستا ډیر شوق دی چې خلق ډیر مسلمانان شوي دا ولې مسلمانان کیږي ذکا وکأی من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون ډیر دلیلونه دي د خدای توبه په اسمانونو په زمکو کې خو خلق ګرځي را ګرځي او بس مخناړي برکتن سوچ نه کوي په دې باندې د دنیایي کارونو سره کار دی هغه کې سوچ او فکر دی ادي ته نه سميږي چې د اسمان او د زمکې نه د الله وحدانیت معلوم کو په دې باندې خپل ایمان صحیح کو دا دنیا کې الله دا صفت مونږ لرا کړې دي زبردستی نشته په دین کې کوي نګوره دا صبر تر دې پوري چې او سړی د صحابهو کې هغه ځامن یې راغله نبی له اسلام ته وی چې زمونږ دې پلار ته وایا دې کینی په آرام مونږ لګیاو تجارتونه کو کنه عادت وای چې دې بازار ته نزي تجارتونه نه کوي ولی دې یو شی په سل واخلي او پاتې خرڅي دې ته تجارت وای او خلقوم په خوند غستره صحیح کړي ده کنه نبی علیہ السلام هغه ته وی چې دا ځامن دی رښاوي کنه بس کا هغه نه زما باندې څه وخت نه تیریږي دا زه د عادتم د وړوکوالي نه کنه نبی علیہ السلام یې ښا چې نشي صبر دې او نشي روزه ته طریقه خیمه هغه دا چې چا سره بیا کې نو وای وتا چې لا خلابتا دوکه ورنکو ولی الخيار 3 ایام ازما پکې درې ورځې خیالي که خو همیشوا وا به اخلم که خو همینه شو نو واپس به کو نو درې ورځې کې بخام خاطا چا سره مشوره کړی کنه وګوره دی یو ساده سړی صحابیو کنه د وجه نه دومره خیر امت ته ورسېد چې اوس مونږ ته هم دا مسله مخې ته ده زمونږ هم کچره په یو سودا کې شکی نو بالکل به توایي چې بیا کو زما په کې درې ورځې اختیاري کدواړو ويم ټیک د چې هغه وي توم وینو زوم ویم کنه او کله یو طرف نه خبره شو نو بس کار آسان شنو دي ته خياري شرط وي په بیا کې دغه صدام شته چې هغه شی په موقع نه نو غستون کې وی چې زه وینم نو الله به زما ستا سودا کین ټیک داغه ته خيار رویت وي د لیدو اختیار دی دا ټولي مسلې په دې بنا دي چې الله موږ له دین کې اختیار را کړی دی زبردستی نه دا کړی موقع را کړی خو د سوچ او د فکر دا غي د وجنه خلق دو قسم شنو کني بیا به یو قسم که زبردستی وینو الله وی ټول به یو قسم او چې اختیار ورکړی نو چا په خپل خوخه باندې هغه لار غوړه کړه ظاهری دنیا ته او کته زیب و زینت ته او کته عيش او عشرت ته او کته بندیانو ته او کته بنگلو ته دی بلډینګونو ته او کته دا غي دغه لار خوښ شو دا غي دغه سوچ او فکرونه ډیر غلط
اسوک داسیو چې قرآن واورید د قرآن ماحول یې ولید د شریعت احکام یې واورید مسائل او تقاریر او درسونه واورید او سوچ او فکر یې وکړو نو هغه باندې الله رحم وکړو الله وی تلغون دی او قدم اوچت کا نور امداد به سره ز کومه نو دا زمونږ د دین خصوصیت ته چې الله رب العزت وی لا اکراه فی الدین دین کې زبردستی نشته ولې زبردستی خو باغی چې یو سړی پویږي نه نو ته یې دې نه پویږي خوراوی نه سينو الټه ځوړان کې نه پویږي نو نه قد تبین الرشد من الغی رشد مخکار ده هدایت مخکار ده د الله رب العزت هغه صحیح لار صراط مستقیم مخکار ده او دی په لا گمراهی او هغه شیطانی مخکار دار سو په پویږي نو بس دا الله رب العزت اختیار ورکه انسان لنو ها دوره کار کړی چې په دې علماو چې په خوا انبیاء باندې ذمہواری وا اوس په علماء باندې ذمہواری وا اچولې ده د انبیاء نه پس چې خیر د تاسو بخپل کار نه پرې ده تاسو بخپل دعوت چلوي نو دې سره که بعض خلق چې هغه د غفلت توجه نه انسان خو یو شانت نه دی چې ذهن ډیر بلی رڼای هغه ته دعوت ضرورت را نشي صحابو کې دا سیو کنه ډیر چې هغه پیغمبر ولیدو حضرت عثمان رضی الله عنه څومره مشهور صحابي ذوالنورین وتوي چې نبی علیہ السلام وې حدیث کې راځي ناستو ابو بکر هم ناستو عمر هم ناستو ټول او نبی علیہ السلام دا سه 500 چته کړي وا چې عثمان راخکار شنو ځکه کته کړه او ځانې هغه وی چیر دا ولي مونږ ناستو نو تاسو مونږ نه دوره چې عثمان راغی هغه وی چې زه دا غسړی نه حیا نه کوم چې ملائک ته نه حیا کوي یو لوري ولا ورکړه نو امړه شو نو بلې ورکړه نو مړه شو نبی علیہ السلام یې کزما درې ملور وې کنه زه د ثوابه د پښتنو په شانت نه مهته دومره لوی شان دا کنه هغه ما ایمان ولې راوړو وی چې ما نبی علیہ السلام ولیدو نو مال حیا راتله چې دې کې به موږ سوچ او فکر کوما چې دا سه انسان الله مونږ لراله غلې چې دا تندې ته وګوري نو بس تبو وای چې دې کې حق دی او دې کې رښتیا دي کنه نو بغیر د دعوت نه ایمان راوړو دا سه عبد الله ابن سلام چې د يهودنا مسلمان شي او عالم د يهودو او پته مو د خپل کتاب نه ذکرې چې یو پیغمبر برازي او داغه د هجرت ځای منتدا سي معلوم دي چې کجوري پکې ډيري دي نو په تاسو راته نو مدینه ته راو رسیدو او چراغ نبی علیہ السلام بیان کو هغه وی چې ما وکاتو نو ما وی چې دا تندې دروغجن نه دي او چې بیا ما خبرو تکاتو نو ملغلری دړولې او دا حدیث وی چې ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام اے خلقو سلام ډیر کوي په یو بل باندې دا سنت جاری ساته خیره په خیره پرې ده سلام ډیر خور کوي په خپل مینس کې او د ملمنو قدر کوي طعام ور کوي او د شپې الله ته درېږي چې مشرکان ټول په پراتی په خوب باندې او تاسو به الله ته ولاړی نو تدخل الجنه بسلام جنت ته بدغه سلال شي به تکلیفه ودا خبرې کوله بس چې فارغ شو نظر له ایمان مې راوړ حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ناستو وی چې اوس به یو سړی د جمعات ناراضي نو که څوک کوئی چې ما جنتی ولید نو هغه ته دی ګوري نو ډیر اوته د جمعات نه یو صحابیو نه هغه ور پسې شو او ته وی چې را ستانه مخ کې پیغمبر دا خبر وکړه
چې اوس به یو سړی راوځي د جمعات نه به جنتی، نو ته راووتې. نو هغه ووایي چې زه خو د غیب خبرې نشم کولی، جنت او دوزخ خو د غیب خبرې زه خو نشم کولی. هو که نبی علیہ السلام ویلی نو دی وجې نه به ویلی چې نبی علیہ السلام دا عادت و چې د سارمون به وکړ او به ګرځي، نو صحابو نه به تپوس کو چې تاسو کې چا خوب لیدلی دی، جاغي به لیدلی نو بیان به کو، که نه به لیدلی نبی علیہ السلام به وی ما لیدلی دی. نو یو ځل دا تپوس کو، نو دی را مخ کې عبد الله ابن سلام چې ما یو خوب لیدلی دی. وی څنګه خوب؟ وی بس داسې یو ښایسته چمن دی، شنه بوټي دي پکې او کلاو میدان دی، او میان کې یو ستنو لاړه ده چې سړی ورته ګوري نو ټوپۍ ته پرېوځي، دومره دنګه ده، او د هغې په سر کې یو کړی ده. نو یې څه کسان دي ما ته وایي چې په دې باندې خې جبره، ما وایي چې په دې به څوک خېج کړي. نو هغه یو ما ته وګلاندې کړه، نو چې زه یو خېجولم په خپله روان شوم، هغه کړی ته ورسېدم، هغه مې ونیوه، ادې کې راویښ شوم که نه. نبی علیہ السلام صحابو ته وایي چې دې تعبیر وباسئ که نه. نو بل چې هغه نه کو، ابو بکر رضی الله عنه تر یو حده پورې لاړ. نبی علیہ السلام وی څه دې صحیح وی څه دې غلط وی. وی زه درته وایم چې دا چمن چې دې ولیدو نو دا اسلام دی، او چې دا ستن پکې ولاړه ده نو دا د اسلام هغه ستن ده چې ایمان ورته ویلی شي. او دا کړی چې پکې دا هغه کړی ده چې قرآن وایي چې فقد استمسک بالعروة الوثقی، چا چې ایمان راوړو ته شیطان نه انکار وکړو نو هغه په کړی باندې لاس ولګول، وی دا هغه کړی ده لانفصام لها. وی دا به هغه دغه ویلي نو ما ته نوره پته نشته دی که نه. صحابو چې ایمان راوړی و د نبی علیہ السلام د کتو د وجې نه راوړی و چې د هغه مخ به یې ولیده نو بس نو الله انسان له مقور کړی چې سوچ وکړه، فکر وکړه، د صحیح عقل نه کار واخله. او دې دنیا کې دغسې غفلت باندې مه تېرېږه. تا د ابراهیم علیہ السلام قول نه دی اورېدلی چې لا احب الآفلین، لا احب الآفلین، چې قوم ورته ووایي چې دا ستوري نه دا زمونږ رب دی. ابراهیم علیہ السلام وی زه ښه ده دې ته به انتظار کوو. نو فلما فلا چې پرېوته نو ابراهیم علیہ السلام وی چې لا احب الآفلین، زه د خدایتوب عقیده په دې خلقو نه ساتم چې هغه یو وخت او بل وخت نه وي. نو دومره یو سړی سوچ نشي کولی چې دا نن دنیا کې کم شرک کېږي. شرک نور صحیح خو چې د الله نه بغیر د په بل چا اعتماد پیدا شو، دغه شرک کاغه قبر دی، کاغه ګټه ده، کاغه ونه ده، کاغه دلته کې ستا لاس ته ستار پروت دی، که هر څه چې دي خو چې ستا په اعتماد پیدا شوی دی نو دا شرک دی. نو دا انسان سوچ نه دی کړی که نه چې دا به څه وکړي. دې کې څه اختیار دی چې دا به ما د مرض نه بچ کړي، د مصیبت نه بچ کړي، چې چا پیدا کړی یم هغه مې بچ کولی شي، هغه زما د هر څه ذمہوار دی. داسې حال دی. بس نو قرآن الله رب العزت دې دپاره رالیږلی چې دې کې سوچ او فکر وکړو. دا ډېر آسان کتاب دی او د ایمان د مضبوطوالي دپاره ډېر آسانه ذریعه او طریقه ده. د انبیاء او د علما کار داو چې مونږ ته په صحیح طریقه باندې ښیي چې داسې چې قرآن څه ویلي، انبیاء څه ویلي دي. دې ویلي دي چې ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه، پیغمبر مې دې دپاره راولېږم چې ستاسو زړونه پاک کړي او بیا تاسو د قرآن او سنت هغه ډېر بهترین تعلیمات درکړي. خو لیکن پاکوالی مخکې کړی دی چې یزکیکم، دا به ډېره ضروري وي چې اول به ستاسو صفایي وکړي. صفایي ارې دنیا کې ګوره
هر یو شی چې خراب شي نو صفائی غواړي کنه بغیر صفائی نه کیږي بیا کراچۍ کې خو ډیر برش پالش غواړي توبه ځکه دلته کې هوا خرابه ده دا هوا هم خرابه ده غبل هم خرابه ده زنګونه دي پکې حدیث کې راځي چې د دې زړونو د پاره زنګ لکه اوس په نه باندې چې زنګ راځي صحابه وی چې د اوس په نه صفائی خو مونږ ته معلومه ده ور کې به واچو سوان به پیو خدا زړونو په صفا کیږي او ما جلاؤها د دې صفائی په سر راځي نبی علیہ السلام وی چې بذکر حازم اللذات وبتلاوت القرآن مرګ ځان ته یاد کړه او قرآن لولې دې سره زړونه صفا کیږي نو زمونږ د پاره مخ کې مسله د صفای ده او یوازې زمونږ د پاره نه الله رب العزت پیغمبرانو ته وی چې وطهر بیتیا زما دا کور پاک کړه للطائفین والقائمین والركع السجود الله بخلق پدې کې عبادت کوي چې دا مخ کې پاک شي څنګه خانه کعبه هغه مخ کې پاک کړه ابراهيم عليه السلام وخت نه پاک وا نو بیا دوره زمانہ چې تیر شو نو سو سره شو چې بیت الله کې دنه بوتانو درولې د ابراهيم عليه السلام تصویر اسماعیل عليه السلام تصویر بیت الله کې دنه ولې د مشرکانو زبردست زور دې کنه هغه خو باید صبر کوي چې مرکز ته شرک ورسېخه اسه خدایي سفرانه ماتي نو ګور هغه بیت الله او چې نبی علیہ السلام دیار لسکاله مکه کې تیر کړنو لاس ولا نشو ورولې مدینه کې اته کال تیر کړ لاس نشو ورولې چې باتم کال مکه فتح شو نبی علیہ السلام یې چابي راکې دا حال نو دن لاړو لاټي وسره وا اغیله به را پرې خدا او دا اعلان به کو چې وقل جاء الحق وزهق الباطل وسحق راغی توبه دیار لسکاله هو څومره زمانہ دا واته کال مدینه کې دا حق ډیر په دمه راځي تلوار باندې کو الله نه وسوال کو دا خدای الله ډیر لوی فضل او احسان دی چې دا په دې وخت کې په دې دور کې کوم خلق ته دین او توحید ورسېدو قران ورسېدو چې هر ځای کې مرکزونه دي درسونه دي دا خدای الله ډیر لوی فضل او احسان دی مخکې دومره کار چرته کېده چې انبیا براله جزانو دقه سبا ولستړي دنیا نه لاړ ایمان بچارا نوړن بس الله به هلاک کړ او غي ته وي زه تاسو ته نه د شپې ځانو باسه داسې حالات تیر شوی دنیا کې دا دې امت باندې ته امت مرحومه وي د باندې خډیر لوی رحم دی چې معمولی غونټي خواریو کې نو خدای په ګډیر زيو کې اړیر خلق پکې پیدا شي او دا خاص د جماعت ارشاد توحید و سنت خصوصیت ته چې د هر باطل رد دی کوي ولې چې د باطل رد پکې نه نو خو دین نه دی کنه دین خو الله دې ته ویل ګور فقها وی دې کې جګړه ده خو جګړه ډیره بي باردار ونه ده کنه چې سړی مونږ نیت تړي نو لاس به مخ کې اوچت کې نو الله اکبر و بیا رستو وی کنه یو ځای به وی نو نور امامان وی چې نه بس یو ځای به وی کنه چې الله اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وینا دا سړی په توحید کې انتها ته رسیدل ولی دی اول بلا سوچت کی نو بیا به وی چې الله اکبر ولی وی دا لا سوچتول چې دی دا انکار دی چې الله بس اسم نه دی پکار ارسه می پرې خو دو اس نشتئی لاس می دنیا میں پرې خو دا مال حال میں پرې خو دو انکار دی نو الله اکبر په رستراغه نو دا کلمت جوړه شو چې لا اله الا الله نو چې په یو جماعت کې د رد د شرک نه رد د باطل نه جماعتي زمونږ دا خصوصیت ته چې موږ د هر باطل رد وکړو کاغه شرکی کاغه بدعتي کاغه د خلقو کې نور څه ظلمونه نه خو چې قران وخت سره دا سټیشن نه دی چې ته خطر راولېږي چې نن پکې دا خبره وکا نه دا فرمایشي پروګرام خو نه دی
دا قرآن راغستی را ترتیب سره برازي نو داسې مسله به نه چې هغه پکې نه راځي د هر باطل رد در دې جماعت کار دی اگر کاغه سیاسی هم مونږ به خلق خبرو چې خلقو دا سیاست نه دی دینی سیاست دی ته نه وي چې باغې کې دروغي باغې کې دوکي باغې کې رشوتونه وي باغې کې د اسلام نوم غستې شي ډېر بې عزتي کیږي نو خلقو دا دین نه دی ګوره ښه دې ته دین موایه دوکه نشي ګوره دا زمونږ فرض دی چې وایو خلقو ته ولي دا یو لوی تباہی ده چې هغه کې داسې خلق راوتري چې هغه دینی رنگ کې دي ډېر جدان و په دوکه کیږي چې دا ګوره اسلام راولي کنه دا په ملک رڼا راولي کنه نو ته وایي چې هغه کې په خپل اسلام نشته هغه کې په خپل رڼا نشته ده دا خو هغه سوداګری کوي دور پلاټونه بل چا سره شته لکه دې سره چي دي دومره د حکومت نه بل چا وانه کړي لکه دې چې کړي دا نور دغه معلومات تاسو ته ډیر دي مونږ ته نشته نو تاسو له په کار دي چې اړو ځای ور پسې نه ځکه نور کاغذونه تاسو ته معلوم دي نو اخر یو سړی چې دې دنیا کې پکې تقوا نشته پابندي نشته نو تعالی اسلام څنګه راولي زموږ سیاست سره کار نشته خو زموږ رد منکر سره کار دی او رد منکر وخامخا کو دا زمونږ عقیده ده دا عمل له الله رب العزت توفیق راکړي او الله دې موږ د غلطو کارونو نو ساتي په خپل توفیق سره زمونږ هم اختیار نشته سوال وکړو چې الله مستر عوراتنا وامن روعاتنا یا الله زمونږ پردې وساتي او موږ د دنیا د مصیبتونو په امن کې واخر دعوانا